بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، ویلکم ټو هومو بایولوژي. مونږه لایکوپ سیډا چې دی هغه مونږه شروع کړو. په دغه لایکوپ سیډا کې د دې اگزامپل چې دغه د مونږه سیلاجینیلا چې دی هغه ته مونږ وایو. سیلاجینیلا اصل کې زموږ سره د لایکوپ سیډا یو ممبر دی او په دې کې اولنی خبر ده چې 300 سپیشیز چې د دې سیلاجینیلا 300 سپیشیز چې دی هغه موجود دي. 300 سپیشیز مطلب څه دی چې په دې کې مختلف 300 مختلف قسمه سیلاجینیلا چې بوټي چې دی هغه موجود دي. ګرو آن هیلز دا زیاتره په کوم ځای کې په غرونو کې. هیلز اصل کې مونږه چوټي ته وایو، هغه ټکړې سوکړې چی نو دا په هغه غټو غټو سوکړو باندې یعنی په غر کې چې دی دا راخیږي. او گروز ان ډیم پلیسز خو چې په کوم غرونو کې زموږ سره باران نه په کم هیلز کې په کم موږ ته چوټي وایو چې په کم ځکه دغه بارانونه ډیر زیات کیږي په کوم غرونو باندې لپاسه، نو په هغه ځکه دا سیلاجینیلا چې دا ډیر زیاتی. بل به څه خبر ده کریپینګ آن د والز کپرس کا زمونږه د غرونو علاوه دا په بل ځکه کیږي، نو دا چل کې چې دا دیوالونو تم خيږي یا په دیوالونو باندې لپاسه چې د کیږي او په دیوالونو لاندې چې دا زنګي، نو دغه ته مونږ وایو کریپینګ آن د والز. اوس په دې کې چې بیر پور روز اپ لیوز په دې کې سلور قسمه پانی بیر پور روز اپ لیوز یعنی سلور قسمه پانی په دې کې 2 روز اپ سمال لیوز په دې کې دوه قسمه پانی داسي چې هغه ډیر زیاتی وړي. زه به دا وایم چې پرس کې سټیم دی، نو په دغه سټیم باندې کمی پانی چې زوم سره راخیږي ناغه سلور قسمه قطاري، نو په دې کې دوه قطاره د پانو چې نو پای کې وړي وړي پانی او باقی دوه قطاره د پانو چې ناغه زوم سره پای کې غټي غټي پانی. بل به کسی چلیږي روٹ لایک ارگن بیئر فرام سټیم which is called rhizosspore. وس د سټیم نه داسې یو سټرکچر راوځي چې هغه د زیلی پشانی زیل نه خو د زیلی پشانی ناغه ته مونږ وایو رایزوسپور. یاد ساتئ رایزوسپور څه دی. رایزوسپور مونږ دې ته وایو چې کله سیلاجینیلا د سټیم نه یو سټرکچر چې دی هغه راخیږي او هغه سټرکچر چې دی د روټ پشانی ناغه ته مونږ رایزوسپور وایو. This plant is sporophyte. بل خبره به کې څه ده چې دا بس سپوروپایټ پلانټ دی، مطلب څه دی چې سپورز به پیدا کوي او پروډوسز مایکروسپوروپلز اینڈ میگاسپوروپل. سپوروپل ماته اوس ویلو چې یو پانی په هغه باندې لپاسه سپورنجیا راخیږي، په سپورنجیا کې بیا زموږ سره چی شي په هغه کې چې د سپورزي پرس کدا پانه وړي او په دې باندې لپاسه سپورنجي، نو دغه ته موږ مایکروسپوروپل وته وایو. کپرس کدا پانه غټي او په دې باندې چې د سپورنجیا موجودي دغه ته موږ میگا سپوروپل چې دی غوته وایو. بوث سپوروپلز اکر ان د سیم کون. د سټیم هغه حصہ چې په کومه معنی مایکروسپوروپل راخیږي، نو په دغه حصہ چې د میگا سپوروپل چې دی هغه راخیږي او all the sporopels are equally arranged. دا به یو شان چې دی ارنج شوی. کم مایکروسپوروپلز کم میگا سپوروپل د دې ارینجمنت چې دی هغه یو شان. ما تاسو ته وی چې په دې کې د پانو چې د سلور قطاره جوړ کړي. ٹھیک شو. نو دا سپوروپل داسي چې دا وړي وړي پانی دا یوز ته چې ډیر راغونډي شي، نو د مایکروسپوروپل او د میگا سپوروپل ارینجمنت چې دی هغه یو شانی راوند د اپیکس اف ریپروډکټیو شوټس او دا په سټیم باندې چې دی راخیږي. Sporopils are similar to vegetative leaves. Sporopils ته وي هغه پاڼه چې په هغه باندې لپاسه سپورنجي، نو د دې د اپیرنس یا د دې د شکل داسي چې د ویجیټیټیو لیوز په شان، یعنی هغه لیوز چې هغه مونږه د خوراک په تور چې د مونږ استعمالو هغه ته مونږ ویجیټیټیو لیوز وایو. نو دا سپوروپل چې د ویجیټیټیو لیوز په شان چې دی یو شادي. نو ګوره اسانه خبره ده سیلاجینیلا چې شه د 300 سپیشیز دي د بغرونو کې کبه د کته علاقو باندې کېږي، نه د په دیوالونو لاندې چې دی د بزنګي. ٹھیک شو. په دې د سیلاجینیلا چې کم سټیم دی په دغه سټیم باندې با سلور قطار دي چې د پانو دوه قطار کمی پانی چې وړي دوه قطار کمی پانی چې نه غوځم سره سي غړي. د دې سټیم نه بداسي او سټرکچر راوځي چې هغه د روټ په شان دي، هغه ته موږ رایزوسپور وایو. دا پلانټ چې د وزم سپوروپایټي مطلب په دې کې سپورز پیدا کیږي او دوه قسمه سپوروپل په دې کې پیدا کیږي، او د مایکروسپوروپل وایو بلتا میگا سپوروپل چې دا غوته وایو. د دوه ارینجمنت چې دی هغه یو شانی او د کم سپوروپل چې نو د دې د پانو دا شکل چې دی ویجیټیټیو لیوز په شانی، یعنی دا داسې پانی ښکاری لګا هغه پانو په شان کم چې دی هغه موږ د خوراک په تور چې دی موږ استعمالو. په دې وسی ورپسې لیکچر ان شاء الله تاسو ته بیا وکم. دا آسان وزګه مې ته تاسو کو تھینک